سلامونه احترامات هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن د هغې خورکې ته راغلی یم. دوی ډېر زیات مشکلات لري، نو د دې حل له تاسو سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې، ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ د ژمي شپې ورځې څنګه تېروئ؟ اوس د ژمي دغه شپې ورځې دي چې بس ژمی راغلی دی او اول رمزوري ده، ماشومان مې ناجوړه پراته وي، هغې پسې اوس دا جمعه کېږي. زه خپله ډېر زیات تکلیف لرم او هېڅ وس هم نشته دی چې موږ لاړ شو دوی ځان ته واخلو. وینه دې کمېږي؟ وینه مې کمېږي، هغسې یو ناڅاپه راولوېږم، هېڅ هم بیا راکې نه وي. دا واړه بچي مې تلقېږي، خاوند مې تللی پلی خرڅوي، دا کباړ لاته نیسي عقل باندې ګرځي، هېڅ هم نشته. کله یې کله نه، دا به سبوي سوی موږ ته چې موږ ته ډوډۍ سوی موږ ته چې پخ کړی، هډک تر مات پروت دی، ډوډۍ نشته دی. دې ته به زه څه وکړم؟ جمعې دی، خلک بوټان اخلي، کورتۍ اخلي، دغه شیان یې په خلکو رالېږلي دي او دغه ته یې اغوستي. هلته مې قربان سره پراته وي، هغه خپله بې وسه وي، موږ ته به څه وسه راکړي، څه شی به موږ سره وکړي. دا څو شپې مې سر په سر یوه تبه مې وه، ناجوړه وینه مې کمه شي، قرارې پراته مې هېڅ مې وسه نه کېږي، څه شی به زه وکړم؟ دغه واړه ماشومان دي، پردي کالیګان اغوندي، سوالي کالیګان اغوندي، نه مړۍ ته وسه شته، نه کیلې ته شته، نه بل شي ته شته، نه بل شي شته، هېڅ ته هم وسه نشته. خاوند مې کار نشته، دغه سهار وځي او غرمه راشي، ویې 50 کړي ویې بیخي کړي نه وي، نه بوره یم نه چای یم، هېڅ هم په کور کې نشته. وخت د ژمي دی، بوټان غواړي، څپلۍ غواړي، هېڅ موږ دغسې کالیګان په غاړه یې دي، دا اغوستانې نه دي، دا کتانونه د اغوستانې. دې وخت کې څوک دا کتانونه اغوندي، نه چپلکې میاشت کېږي چې چپلکې یې نشته، پیلوس یې قربانان ګرځي. د کور ضرورت څنګه پوره کوئ؟ بس الله نن د صبر د شپه ته ژړا وکړو، فریاد وکړو، ځان چې راپاڅې کړو، ځان دغسې کدوي د خفګان د ماښام چې اوس د دا شعر الفاظ وځي صفه ده، پلاني سره مړه وه، بستاني سره کېنم، پلار دې اوس راوړي، لاس پې راکړه، چې اوس راسي راوړي یې، چې پلار راشي به جلا شي، به دې موږ ته څه راوړي دي. دغسې پراته یارې داسې تبې نیولې، دوه شپې دي ټکې خوړلې که 50 روپۍ به اسانه نشته چې هسپتال ته یې یوسم، دوی دې ته واخلم. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري، هغې ته څه ویل غواړئ؟ هغې ته دغه ویل غواړو چې موږ سره دې مرسته وکړي، موږ سره دې کومک وکړي، د موږ سره وي، تاسو سره به یې الله وکړي. موږ الله ته هم ډېر صبر دی، څه به وکړو؟ بس دغه مرسته دې غواړو چې موږ سره کومک وکړي، موږ دې بچو له خپل رزق پیدا کړو، خپلو بچو ته لږ د ژمي شیونه واخلو، لږ یې مدرسو سبقونو ته یې ولیږو، هغه سبقونه مدرسه ووایي، تاسو ته به لږه دعا وکړي، همدغه به هم لږ په ښه شي، وسه پیدا شو، مکتبونو مدرسو ته به لاړ شي، چې لاړ شي هلته یې ووایي، فیسونه ترې غواړي بېترې شي، فیسونه نشته، موږ ته کور کې کښېنئ، فیسونه غواړي، نو څه به وکړو؟ دعا مثال لیکلي، پترې پسې پترې راغلل، ټول خلک نور مکتب ته روان دي، موږ پته نه راکوي. ناجوړه یم، خدای هر پرته ورستوي، زه خدای که خولې ته څه شي راوړی وي، تر ما ډک پروت دی، وځي بېرته راننوځي، هلته چا داسې قطره ډوډۍ ورکړې، اوس مې دواړه نه ښه دي. انشاءالله هغه وروڼه چې ستاسو غږ اوري، حتما به تاسو سره مرسته کوي. قدرمنو هېوادوالو، تاسو دغه خورکې ولیده، خپله خپل حال بیان کړي. دغه د وینې تکلیف لري، وینه یې کمیږي او خاوند یې چې دی کباړ خرڅوي او د ماشومانو پولې، نو هغه به دغه کور په څه وچلوي؟ دغه بېچاره خورکې ناروغه ده او ماشومان په دې حال دی. دې ماشومانو ته وګورئ، نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي دغه بېچاره ماشومانو لپاره، ځکه چې دوی له ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دی. تاسو اوس دغه خورکې ولیده چې په څه حال دی، نو هیله کوم چې مرسته وکړي. که چېرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 90 72 د لیدو څخه مننه.